په غیبو باندې ایمان دا د مؤمن لوی شان دی چې دی به په غیبو باندې ایمان ساتي. الله سبحانه وتعالی د مؤمنانو بل ځای کې هم صفت کړی. الله څه وایي؟ إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. کم خلق چې یریږي د الله نه په غیبو، په غیبو یعنی په حال د نه لیدو کې یریږي د خپل رب نه، د دوی لپاره لوی اجر دی او بخانه ده. ایمان بالغیب، په غیبو باندې ایمان، دا د پیغمبرانو شانوم دی او د عام مؤمنانو شانوم دی. الله د پیغمبر مبارک وی او د مؤمنانو مبارک سوره بقره کې آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ایمان راوړی دی پیغمبر او مؤمنانو په هغه څه چې الله طرف نه نازل شوي او په ملایکو باندې، په کتابونو باندې، په پیغمبرانو باندې. نو پیغمبر په غیبو باندې ایمان شو که نه شو؟ په غیبو باندې ایمان شو. دغه شان د مؤمنانو په ټولو په غیبو باندې ایمان دی. دا غیب وایي څه ته؟ دې باره کې خبره کوو. زه ورته مختصر دا خبره واضح کوم چې ستاسو ذهن کې کښېني. دا خو واضح ده چې غیب په عربۍ کې که لغت له راشو نو مطلب هغه شی چې ستا نه غایب دی، هغه شی چې ستا د نظرونو نه غیب دی، ته یې نشي محسوسولی په د خپلو حواسو باندې. حواس څه دي؟ یعنې د سترګې، پوزه، خوله یعنې ژبه، غوږ، په دې ته نشي محسوسولی. دې ته څه ویلی کېږي؟ دې ته غیب ویلی کېږي. نو شریعت کې غیب څه ته وایي؟ الله باندې ایمان. الله موږ نه دی لیدلی خو زموږ پې څه دی؟ ایمان دی. د الله رب العزت صفات، د هغه شان، د هغه ذات موږ یې د کیفیت نه نه یو خبر خو زموږ پې څه دی؟ ایمان دی. د ایمان په غیبو دی که نه؟ تقدیر باندې ایمان، ایمان په غیبو نه دی، په غیبو دی. حشر الله ته ودرېده، د قیامت په ورځ چې بیا څه کېږي هغه ټول په غیبو کې دننه راځي. پل صراط، جنت، جهنم، عملنامې تقسیمېدل، د تلې لګېده، دا ټول په څه کې راځي؟ غیبو کې راځي. قبر کې دننه برزخ، هلته حساب کتاب، سوال جواب، د مړي راپاڅېدل بیا د جواب دپاره، او بیا سجین ته روح تله یا بره علیین ته تله، دا ټول په غیبو کې راځي. یا هغه خبرې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته کړي د پخوانو امتونو، دې ته غیب ماضي وایي. غیب ماضي څه مطلب د ماضي هغه خبره چې زموږ نه غایبه ده، یا الله سبحانه وتعالی کړي. لکه الله سبحانه وتعالی موږ ته خبر د عادیانو را کړی، یا سمودیانو، یا پیغمبر صلی الله علیه وسلم را کړی، د نور داسې امتونو، یا مستقبل کې موږ له څه خبر را کړی. دا ټول په غیبو کې دننه راځي، ټول په غیبو کې دننه راځي. زموږ کار څه دی؟ دې ته غاړه ایښوده، غیبو ته غاړه ایښوده. او دا ناشنا ایمان دی. الله دې به موږ مضبوط ساتي او الله دې ډېر کړي چې یو سړی غاړه کیږي د الله خبرې ته او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبرې ته، او چون چرا ونه کي څنګه او منګه او ولې. دا څنګه ولې دا سړی هله کولی شي چې کله د علم د زیاتولو دپاره تپوس کوي، شک یې نه وي، ځان پوه کوي. او یو سړی دا په باب د شک کې دا تپوس کوي څنګه. زه درته دا فایده ذکر کړم، څومره ګمراه فرقې چې دنیا کې تیرې شوي دي او دی او یي به، د دې ټولو بنیاد د ګمراهۍ شروع شوی دی د عقیدې په باب کې له دې ځینه چې دوی غیبو ته غاړه نه دی ایښودی او عقل یې په مقابله د غیبو کې استعمال کړی دی. د دې ځینه د ګمراهۍ
اسباب شروع کیږي. څومره خلک چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیثونو باندې اعتراض کوي پخواني وسني او را روان وخت کې یا د سلفو په لار باندې اعتراض کوي چې کم مشران تیر شوي د دین دغه ټولو سره یو خبره ده چې څنګه عقل هغوی استعمالوي د غیبو په مقابله کې، عقل استعمالوي د وحي په مقابله کې، عقل استعمالي د نصوص په مقابله کې، د قرآن او حدیث په مقابله کې. او چا چې عقل استعمال کو د غیب په مقابله کې، قرآن او حدیث په مقابله کې، د پیغمبر د حدیثونو په مقابله کې، دا د زه لیکل در کوم لیکل دا سړی 100% نه دی په 100 کې 200% ګمراه دی. عقل خلک دې دپاره استعمالي چې په دین کې ترقي وشي، عقل دې دپاره نه استعمالي چې د دین سره مقابله وکړي. او الحمدلله صحیح عقل د صحیح دین موافق، لکه ولله الحمد، الله دې زموږ د ایمان ښه ډېر کړي او الله دې زموږ د مرګه پورې ساتي. لکه اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته دا ویلي دي چې الله به دا مخلوق بیا راپسې حساب کتاب وکړي. نه مخکې الله موږ ته ویلي تاسو ټول الله ته راجمع کېږي. الله وایي او زه به بیا راپاسم ورب الکعبه که زه رب برابر زموږ په زړه کې راځي چې څنګه، ځکه چې زموږ په دې خپل رب باندې د ایمان دی چې هغه زموږ خالق دی، موږ یې پیدا کړي چې موږ یې پیدا کړي هغه رب ته به دویم پر راپاسول څه کم ګران کار دی. یا لکه اوس قرآن کې هم دی او حدیث کې هم دي چې قیامت په ورځ به لاسونه خبرې کوي، خپې به خبرې کوي، سترګې به خبرې کوي، جبه به خپله لګیږي. دا زموږ زړه کې نه راځي چې څنګه، زموږ پکې الحمدلله ذره برابر شک نه راځي. غیب دي موږ ته خبر کړي الله یو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبر کړي، زموږ په ایمان دي. ولې موږ غاړه یې د الله ته، اسلام څه ته وایي؟ الاستسلام لله، الله ته غاړه یې ښوده. زموږ د ایمان دی چې دا جبه ده اوس چې زما په دې خوله کې ده دا هسې غوښه ده بس، بیا زما د خوله کې دننه دا جامه او دا ټول اډوکي دي، په دې کې وینه چلیږي. دا غوښه چې د اډوکو له راشي او د غاښونو له راشي یا دا غوښه د غوښې سره ولګي، د مرۍ نه ورسره اواز راوځي او دا جبه چې زه کوم طرف ته تاوم هغه شان حروف راوځي. کوم رب چې په دې جبه کې دا طاقت اچولی دی هغه رب ولې د قیامت په ورځ په دې لاس کې طاقت نشي اچولی چې خبرې وکړي؟ اچولی شي. ته لاړ شه د قصابي دوکان ته غوښه راواله، غوښې له یې راواچوه، که له دې نه څه اواز راووتو بیا به ته ووایه. ځان مړ که یو 100 کاله دا غوښه دې غوښې له راچوه، دا غوښه دې غوښې له راچوه، دې نه دې څه راوځي. خو چې کله الله په دې جبه کې دا طاقت واچو، په دې مرۍ کې دا طاقت واچو، نو سبحان الله دا جبه چې زه کوم طرف ته تاوم هغه شان ټکی راوځي. تا، طا، با، قاف، کاف، میم، لام، نون، هر طرف ته جبه جدا جدا ځي. ذلك تقدیر العزیز العلیم. الله وایي دا اندازه د پوه او د زورور ذات ده. کوم رب چې له دومره ښایسته اندازه باندې د انسان پیدا کړی، دا رب ولې په دې لاس کې او په دې ورون کې او په دې سترګو کې دا طاقت نشي اچولی چې خبرې وکړي؟ یعنی جنت غیب دی که نه غیب نه دی؟ غیب دی. وی په جنت کې به دا الله وی او پیغمبر وی دا به یو دغه به یو د یوې ونې لاندې چې دی یو شهسوار 100 کاله تاویږي او د دې ونې سوری به ختم نه شي او دروازې به یې دیسي او نهرونه به یې دیسي او ولې به یې دی او دا. موږ که چېرته د څنګه تپوس کوو نو د ځان پوه کولو دپاره یې کولی شو چې ما به پوهه کړه چې دا به څنګه وي دا صفات او څومره به وي کله به وي چا دپاره به یې صحیح. خو موږ چېرته دا څنګه نه وایو چې زموږ شک راشي د الله په قدرت باندې، حاشا وکله والله دې موږ ساتي. کوم رب چې دومره ښایسته دنیا پیدا کړې ده چې په دې کې کافر او مسلمان اوسیږي او زناور څاروی پکې اوسیږي، هغه رب به د خپلو خاصو بندګانو دپاره دغه جنت پیدا نه کړي او یا نشي پیدا کولی؟
چې دا دنیا چې وقتي طور ده او ختمېدونکې ده او دنیا څه ده نن شتي سبا نشتي دا دنیا دومره ښایسته ده ته لاړ شه بعضو علاقو ته لیونی به شي چې ورته وګوري چې دا کوم ځای ته زه راغلی یم هغه رب د خپلو خاصو بندګانو دپاره په تحفه کې یو ښایسته جنت نشي تیارولی ولې نشي نو جهنم ای کې دا دي زموږ په ایمان دی کم رب چې دا اور پیدا کړی ده په دنیا کې موږ لیدلی دی وینو یې چې څه ناشنا زور الله په دې کې اچولی دا رب د دې اور د طاقت نشي ډېرولی ولې نشي ډېرولی هغه رب دی هغه پیدا کړی دی نو چې هغه پیدا کړی دی هغه یې طاقت ډېرولی زموږ په ایمان دی الحمدلله مړی په قبر کې کېنولی کېږي ضرب برابر الحمدلله الله دې دا ایمان زموږ سلامت ساتي د مرګه پورې دا زموږ شک نه راځي چې څنګه کم رب چې ماله په دې دنیا کې دا طاقت را کړی دی چې زه وده شم او دا خوب هم یو وړوکی مرګ دی او په څه نه پوهېږم او بیا زه راپاسم هغه رب دا مړی په قبر کې راپاسولی شي د سوال لپاره هغه رب دا مړی آخرت کې راپاسولی شي بیا د حساب کتاب دپاره څنګه قبر کې نه دا زموږ زړه ته نه راځي کم رب چې ته 9 میاشتې د مور په خېټه کې ساتلی هغه یې قبر کې هم ته ساتي او راپاسېږي او سوال د نم کې او هر څه کېږي نو الحمدلله دا خبرې د هغه چا غاړې سوچ ته نه راځي چا چې غاړه یې ښودي چا ته الله ته او همدکه خلک جنتیان دي الله وایي وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى الله وی دا یهود و نصارا وی چې جنت ته به یا سي یهودی ځي او یا به نصرانی ځي رب العالمین مخکې بیا خبره کړې ده چې ورته ووایه دلیل راوړئ قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین په دې څه دلیل شته چې جنت ته به صرف یهودی ځي یا به صرف نصرانی ځي بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن الله وی جنت ته به هغه څوک ځي چې مخې تابع کړی الله ته دا غاړه یې ښودي الله ته عیسی الله وی سره الله پیغمبر وی هم په ایمان دي نه د هغې نه مخکې کېږو نه ترې وروستو کېږو الله پیغمبر ته دا طریقه ښولې ده فقل اسلمت وجهي لله ومن اتبعن اے پیغمبره ووایه دې خلکو ته چې ګوره ما خو غاړه یې ښودې ده الله ته زه خو چې الله څه وایي منم یې که هغه ښکاره دي او که هغه پناه دي زما په ایمان دي دا د مؤمن شان دی چې د په غیبو باندې ایمان دی څه چې الله ذکر کړي د پوخاني او څه پیغمبر ذکر کړي د پوخاني او راتلونکي حالات څه چې دي که مستقبل دی که ماضي دی زموږ په ایمان دی دا د مؤمن د ټولو نه اوچت خوی او صفت دی بلکې سبحان الله د ایمان څو ارکان دي شپږ کم په الله باندې ایمان په ملائکو ایمان په رسولانو ایمان په کتابونو ایمان په آخرت ایمان په تقدیر ایمان او حدیث ته جبریل تاسو ته به یادي موږ څه پورې بیان کړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې راغی او تپوس یې وکړو ما الایمان او دغه حدیث په صحیح مسلم کې شته صحیح بخاري کې هم د هغې په شان شته هسې تاسو دې خبرې ته سوچ کړی دی شپږ ارکان دي که د ایمان دا شپږو نه د غیبو سره تعلق ساتي څنګه الله باندې ایمان موږ لیدلی نه په کتابونو باندې ایمان په غیبو ایمان څنګه په غیبو ایمان دی چې دا د الله د طرف نه راغلی دي او په دې کتابونو کې د غیب خبرې بیان شوي دي که نه او زموږ په ایمان دي رسولانو باندې ایمان موږ لیدلي ټول چا سره میلاو شوي زموږ په ایمان دي آخرت لا راغلی نه دی زموږ په ایمان دي تقدیر موږ لیدلی په خپله زموږ په ایمان دي ملائک موږ لیدلي نه دي زموږ په ایمان دي نو سبحان الله د شپږ واړه ارکان د غیبو سره تعلق ساتي بیا بله مسله د دې سره دا یاده کوي د
غیب د دې مسلې سره چې غیب په دوه قسمه یو هغه غیب چې صرف الله ته معلوم دی هیڅ چاته بل چاته دغه غیب نه دی ښوولی یو هغه غیب چې هغه د الله سره دی خو بعض بندګانو ته د هغې نه څه خبر ورکړی دی زه تاسو دا خبره ذکر کوم چې یو دی علم الغیب د غیب و علم یو دی په غیبو باندې خبر ورکول یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د غیبو څه بیان کړي دي د ځان نه بیان کړي نه الله پوه کړی په دې نو موږ ته یې بیان کړي آیا ټول غیب الله پیغمبر ته ښوري نه ټول غیب ورته هم نه دی ښوولی نو یو هغه مطلق غیب دی چې هغه صرف چاته معلوم دی الله ته او بعض هغه بندگان د الله دي چې الله چاڼ کړي دي څه نه څه د غیبونه یې ورته ښوولی دي الله وی عالم الغیب فلا يظهر على غیبه احدا الله عالم په غیبو دی او دا غیب الله چاته نه ښیي الا من ارتضى من رسول مگر کله چې الله په پیغمبرانو کې څوک چاڼ کي په انسانانو کې څوک چاڼ کي د پیغمبرۍ دپاره یا په ملایکو کې ها الله بعض غیب هغوی ته ښیي اوس پیغمبر ته د جنت پته و د اول نه او د جهنم د قبر د حشر د قرآن ورته پته وه چا ورته وښو الله ورته وښو الله پیغمبر ته وایي ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان دا قرآن کې الله وایي ای پیغمبر وایي نه درته د قرآن پته و نه درته د ایمان پته و دا خو درته مونږ وښو نو دا یاده کوي دا مسله چې غیب ټول د چا سره دی هغه د الله سره دی او دا عقیده ساتل چې علم الغیب مخلوق سره هم دی دا کفري عقیده ده که څوک وایي چې پیغمبر چې موږ ته ویلي دي چې دا به داسې کېږي دا به داسې کېږي خو پیغمبر هم الله خبر کړی دی خو الله قرآن کې وایي چې الا من ارتضى من رسول خو نور د پیغمبر سره داسې علم الغیب نشته څنګه چې د الله سره دی قرآن کې الله وایي ګوره قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله سورة النمل کی دی اے پیغمبر وایي دې خلکو ته وګوته کېده ګوره لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض ځمکې او اسمانونو کې چې څوک هم دي دې کې پیغمبران رانلو ملائک پکې رالو که نه پیریان انسانان ټول پکې رالو اولیاء الله بزرګان بېدینه ټول رالو دوی کې د هیڅ چا سره الله وایي غیب و علم نشتی الا الله مگر د الله سره دی دا د الله فیصله ده پیغمبر ته الله بل ځای کې وایي اے پیغمبر ووایه دې خلکو ته په سورة انعام کې دا شتي لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب اے پیغمبر دې خلکو ته ووایه چې ګوره ما سره خزانې د الله نشتي نه زه په غیبو پوهېږم حیران یم زه دې خلکو ته لکه دا قبر پرس حضرات چې کوم دي د تصوف والا د چې وایي پیغمبر سره د غیب و علم د پیغمبر سره خزانې د دنیا او د آخرت دي چې دوی د قرآن څنګه د قرآن ترجمې او تفسیرونه کوي ګورئ نو دا فایده یاده کوي لازم نه دی چې هر لوستونکی د قرآن په قرآن پوهېږي او لازم نه دی چې هر ملا د سره علم د قرآن او د حدیث موږ کې مشکل دا دی چې هر سورګیرې ته شاګل وایو هر د پټکي خاوند ته موږ ملا وایو هر د ګیرې خاوند ته موږ امیر صاحب او مفتي صاحب وایو چې جیب کې ورسره مسواک پروت وي موږ ورته ملا وایو چې پنسې د ګیټونه بری موږ ورته مولوي صاحب وایو که دوه درې خبرې ښایسته وکړي د دین نصیحتونه وکړي موږ ورته ډایرکټ شیخ صاحب وایو موږ دا سرټیفیکیټونه ډېر ارزان کړي دي خو یو دوه خبرې ښایسته کوه یو ښایسته سپین رومیل پیدا که یا یو غټ پټکی پیدا که هغه واچوه ته ګوره چې را ټول لار کې چې څوک کوم اواز کې که مولوي صاحب یې راته نه وي بیا ماته ووایه عجیبه خبره ده او بیا دا وایي د عوام خپل منځ کې یو بل وی د ډاکټر په واسکټ اچولو باندې ګوره څوک ډاکټر کېږي نه چې ته غاړې ته دغه شی ور اچولی دی هغه هغو چې بیا د زړه هغه درزا چیک کوي او دا زه ډاکټر شو نو چې به دغه سپین واسکټ باندې ډاکټر کېږي نه نو
څنګه صرف په پټکي باندې یو سړی مولا کېږي یا په ګیره باندې یو سړی مولا کېږي، بلکې خلک هغه ځي ته ګوري، حالاتو ته ګوري، دې سړي ته ګوري. هسې یو ښکلی مثال مې ذهن ته راغی. اوس د سعودي عرب حکومت دا لازم کړي دي چې کوم سړی چې دکان کې ناست دا خوراک څښاک د سامان چې خرڅوي ده به سپین واسکټ اچولی. دا قانون داسې دی اوس که نه؟ هغه نایي چې ویښته وړکۍ چاپ کړي ده به څه اچولی؟ سپین واسکټ. خو هېڅ چا ورته ډاکټر صاحب ونه وایي. څوک ورته ډاکټر صاحب وایي؟ ولې ورته نه وایي؟ نه، دلیل پې څه دی دا ډاکټر نه دی؟ لکه تاسو چې په دې نه یو پوه. دغه یې جواب دی. په چاپ کې ډاکټر څه کوي؟ یا د خوراک څښاک په دکان کې ډاکټر څه کوي چې ناست دی؟ ماحول ته ګوري، حالاتو ته ګوري. ته ماحول ته ګوره، حالاتو ته ګوره، د سړي د خبرو ته ګوره، د ده شاته مخکې وګوره چې دی څنګه مولا دی. صرف په پټکي باندې څوک نه مولا کي. او بیا چې په فیسبوک باندې بیان ورکړي، الله، بیا خو شیخ الاسلام دی. شیخ الاسلام ذهبي، امام ذهبي د خپلې زمانې دی. بیا ولې ځکه چې فیسبوک کې هغه دوه خبرې کړي. او نن سبا خو دغه شی راوالی مخې ته کېږي، ان الحمد لله نحمده، او خلک ورته لاندې وایي شیخ صاحب الله دې جنتونه درکړي. هلکه لږ صبر وکړه، بریک ووایه. یو مسلمان به چېرته ښایسته نصیحت نه کوي چاته، عام مسلمان. دا یو مسلمان دی، د الله په دین باندې څه نه څه پوهه دی، خپل وروڼو ته یې نصیحت وکړو. ته څنګه ته ډایرکټ شیخ صاحب وایې، او ته څنګه ته ډایرکټ ملا صاحب وایې، څنګه ته مفتي صاحب وایې؟ لږ صبر خو وکړه. دلیل دی په دې باندې چې زموږ سره د دین قدر نشته. که موږ سره قدر وې نو موږ په دې په اسانه باندې چا ته د مولاتوب سرټیفیکیټ نه وي ورکړی. امام مالک رحمه الله وایي، امام مالک پیژنې که نه؟ هر مسلمان یې پیژني غالبا، د څلورو امامانو کې یو امام دی. خاصیت یې دا دی چې دا امام دارالهجره دی، دا د مدینې امام دی. ده به په مسجد نبوي کې درسونه کول. ستاسو ته دا پته شته چې د امام مالک په دور کې، یعنې صحابه کرامو ته نږدې دور، چې په دغه وخت کې څوک په مسجد نبوي کې درسونه کوي، دی به هم څه علم لري که نه؟ ځکه چې هلته عام فضا د علم ده که د جهالت ده؟ د علم ده. او په دې فضا کې یو سړی عالم دی، خو دی به هم څه وکړي که نه؟ هغه وایي د هغه وخته پورې مې درسونه نه شروع کول چې څو پورې د مدینې اویاو مشرانو علماو ماله اجازت نه راکړی، چې اجازت یې راکړو چې او ته حقدار یې د دې، ته لایق یې د دې، نو بیا ما شروع وکړه. اویا علما د هغه دور د مدینې مشران. اوس خو فیسبوک ځان ته کېده او ځان ته پکې اکثر په خپلو ولیکي فضیلة الشیخ دامت برکاتهم العالیه، په خپله یې لیکلي. او څه به وي نو دا غټې غټې خبرې او دا د علماو دا پېښې مزه نه کوي، دا خبرې خوند نه کوي. دغه به وي دا امام شافعي رحمه الله، الله دې زموږ دې ټول امامان سره د الله زموږ ملاقات وکړي. امام شافعي به وي دا ډېره ناشنا خبره یې کړې ده. وی زما دا ارمان دی چې زه چې دا محنت کوم د دې لپاره کوم چې دا خلک د الله په دین پوه شي، او دا خلک الله په دې خپل دین باندې پوه کړي او موږ ته د سره یاد نه شو چې دا امام شافعي څوک و. مقصد به وي څه دی؟ خلک په دین پوه شي. وایي که ما څوک ونه پېژني په دغې لا خوشحاله یم چې د سره د امام شافعي ذکر پکې نه وي. هغه نه غوښته خو الله وله مقام ورکړو که نو چې په زور ځان نه شیخ صاحب جوړوي، په زور ځان نه مفتي صاحب جوړوي او د مولیانو هغه پېښې کوي او دا بیان کوي نو یو نصیحت. موږ کې مشکل دا دی، موږ د دین سره دومره ناشنا شوي یو. دا درته یو فایدې ذکر کوم، که د سرو زرو به اوبه مولي کله قیمت به ادا نه کوي. موږ د دین سره دومره ناشنا شوي چې څوک د دین دوه خبرې وکړي نو موږ ورته مولا وایو، ځکه چې عامه معاشره جاهله ده، هغوی په دې خبرو نه پوهېږي. که چېرته موږ د دین سره اشنا وې او یو چا ښایسته نصیحت کړی، موږ وایو چې دا خو یو دیني نصیحت یې موږ ته وکړو. دا خبرې خو معاشره کې عامې دي، دې سره څوک مولا کېږي خو نه.
که زما دا خبره غلطه زه ستاسو کې یو کس را پاسون دلته ودرومه چې راشي دې ملګرو ته دا ووایه صرف دا چې ای ملګرو دې بیان کې چې څه بیان شو په دې باندې عمل وکړئ. څه ووایم که په تاسو کې یو کس دوی داسې به وکړي نور که داسې خولې به د باندې راماتې شي داسې رپرپی به په تاسو راشي. ولې ځکه چې تاسو ناشنا شوي د دې دین سره. هغه که اوس تاسو ته اواز وکړم چې راشي ریال په څو کې چلیږي نن سبا که تا به ما ته 15 منټه خبرې ونه کړې بیا ما ته ووایه. ولې ځکه چې ته د هغې سره اشنا یې په مخه ستا دغه موضوع ده پیسې کته پیسې بره خیټه مزدوري ټیکهدار اور ټیم تنخواه کمه زیاته قانون نوی راوتو تجارت دپاره ته اوس عادت یې. نو خبره مې ټوله دې پورې کوله چې علم د هغه چا نه واله چې هغه صحیح وي. زه حیران یم دغه خلکو ته دا چې وایي د پیغمبر سره د علم خزانې دي او د دنیا او د آخرت خزانې دي خبره ما دغه کوله او د پیغمبر سره علم الغیب دی. دوی دا قرآن څنګه وایي نو ما دغه خبره کوله او تاسو نه به یېره وه خو زه ورسره وم الحمدلله دې خبرې سره چې هر بیانونکی عالم نه دی. اوس دیم بیان کوي دیم تفسیر کوي دا بریلیان تفسیر نه کوي ترجمه کوي که نه کوي دا قبر پرست چې کوم دي د تصوف والا حضرات نه کوي په دې آیت سره دوی څه کوي نه دي پوه ښه واضحه ای پیغمبره دې خلکو ته ووایه چې ګوره ما سره خزانې د الله نشتي خزانې د الله سره دي. تاسو نعتونه نه دي اورېدلي چې ای د خزانو مالکه پیغمبر ته وایي ای شین ګمبد والا چې ته هم نه دي اورېدلي په دې نعتونو ماتونو کې هم چې ته د خزانو ذکر اورېدلی که نه دی اورېدلی دا خو شرک دی. خزانې د چا سره دي د الله سره دي. ولا اعلم الغیب پیغمبر دې خلکو ته وایي زه په غیبو نه پوهېږم. عائشه رضی الله عنها وی زمونږ مال او بچی او مور پلار دی په هغې قرباني مور د مؤمنانو. په صحیح مسلم کې حدیث دی وی من زعم وګوته کې دی د عائشه رضی الله عنها فتوا د زمانه ده چې څوک وایي چې دا وابیانو خبرې دي. عائشه رضی الله عنها وی چې چا دا دعوه وکړه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبر ورکوي د هغه څه بما یکون فی غد چې سبا به څه کېږي فقد اعظم علی الله الفریه نو دې سړي په الله باندې لوی دروغ وتړل په الله باندې چې څوک څه ووایي چې سبا به څه کېږي. زموږ په ملکونو کې خو پیر صاحب ته ټول راجمع شي چې څه به کېږي. لکه غیب د الله سره دی پیر صاحب ته څه پته د دې پیر صاحب نه دا تپوس وکړه وایي 2 منټه بعد به تا سره څه کېږي دته دا پته نه شي. ځکه هغه یو قصه خلک بیانې مشهوره وي یو پیر صاحب دا دعوه کوله چې موږ سره چې د غیب و علم دی او دا دی دا خلک یې داسې په دغه کې راوست. چېرته یو مرید به پکې عقل استعمال کړي. دا مریدان ګورې عقل نه خالي مریدان د عقل نه څه خالي نو ځکه خو دغه ځای کې پراته دي انسان ته سجدې لګي د عقل خاوند چېرته دا کار کوي. چېرته یو پکې معمولي عقل استعمال کړی دی پیر صاحب له روټۍ کړې ده او چاولې ورته ایښودي دي په هغې نه غوښه شتي نه چرګ شتي. پیر صاحب ځان راټینګ کړی دی لږ ساعت عجزي اختیار کړې ده هغه بناوټي عجزي. بیا دې مړوې ظالم زویه شعر وباسه ته ساده وریجې دې موږ ته ایښودي به دې موږ څه کوو نه هغه ورته نن ما ته پته ولګېده چې ته دروغجن یې غوښه خو په وریجو کې دننه پرته ده تا ته په وریجو کې د غوښه نه ښکاري ته موږ له د سبا خبر راکړې. ته سړي ته وایې چې ته جنتي ته جهنمي او ته دی او ته دی او ته به ښه کېږي او ته به بیمارېږي او تا ته دا پته نشته که دا لاس دې داسې وردننه کړی غوښه دننه پرته ده. او ځکه شیخ الباني رحمه الله پسې یو کس راغی مناظره ورسره کوله په دې باب کې صوفي و غالي صوفي غالي هغه حد نه چې تېروتلي وی تا سره مناظره کوم شیخ ورته وایي مناظره په کومه موضوع کې کوې وایي په علم الغیب کې چې غیب د اولیاء الله سره شتي او ته وایې چې نشتي. نو شیخ رحمه الله ورته وی صحیح د مناظره به در سره کومه
كان هغه کله مناظره خو به کې خو کله نو هغه ورته بس ما وګټله ته وبلله ګورته دا پته نشي چې مناظره به زه کله کوم غیب و تا ته پته نشته او دعوت خلکو ته کې ټول دنیا دې راجمع کړې ده چې زه پوهېږم زه تا سره مناظره کوم ما وګټله شاګردانو الله اکبر وي حق واضح شو په یو ټکي باندې کله نو ته څنګه د غیب و دعوه کوې ته وایې کله یا کومه موضوع باندې به کوو نو تا ته دا پته نشي کومه موضوع باندې به کوو دا خو علم الغیب تا سره نشته نو دا که چېرته موږ لږ د قرآن او حدیث باندې ځان پوه کړی که نه نو د دوی د تجارتونه به څه شي دا بند شي یو ملګري خبره کوله وی دغه پیرانو پسې لاړم او ځان مې د هغوی په شان کو هم سلفي موحد و یو سره کېناستم وایي ما چې پیر صاحب آخره زمانه ده او د خلکو څه ناروا شروع کړي دي الله دې رحم وکړي خو د اسمان راونه ولېږي او د ځمکه ونه چودي وی هغه وایي چې ولې وی ما چې دا ګستاخان چې لګیا دي وایي چې اولیاء الله سره غیب نشتی او دا دوی څه نشي کولی او توبه الله توبه چې دا کوم طرف ته خلک روان دي وایي ما ورته وایي چې که پیر صاحب په دې وجه موږ پوه نه شو چې د اخر څه چل دی دا د خلکو روغ رمټې عقیدې اوس خرابېږي چې دا شیطان څنګه مسلط شو په دې خلکو باندې چې دا پاکې عقیدې وله خرابې کړې ته خو زه د هغه په شان کړم وی هغه ورته وایي چې نوري څوک نشته خو دا اهل حدیث وابیان د الله تباه و برباد کړي ټول کار دوی وران کړی دی وی ما هم د هغه د خوشحالولو لپاره چې شک راباندې ونه کړي ما پې امین ومویي چې الله دې تباه کړي چې پاکې عقیدې د خلکو خرابوي دا که چېرته مو ته قرآن او حدیث باندې معمولي سوچ وکړو خو د مولیانو اکثرو موږ د قرآن او حدیث نه بند کړي یو موږ ورته نه پرېږدي که قرآن له لاسه وړی حدیث خو یعنې زه راته په دعوې سره یم چې نږدې وخته پورې حدیث چا پېژندونو چې حدیث څه ته وایي قرآن به لا خلکو صرف په خوله داسې وي چې قرآن یو کتاب دی اسماني زموږ په ایمان خو د حدیثونو خو به ذکر نه و چې حدیث څه ته وایي و چې ته دا قرآن او حدیث کولاو که په دې ځان پوه کې نو د دغه یارانو د تجارت به پاتې شي بل اوس ګوره ما ته چا قصه کوله ملګری رانه هېر شو کېدای شي درس کې هم ناست خو ذهن کې مې نه راځي چې څوک هغه دا قصه کولی وی یو پیر صاحب به زموږ علاقې ته راتلو او هغه پیر صاحب به د خلکو د کورونو ته دننه ننوتو او دا ډېرو علاقو کې دا قصې چلېدلې دي یعنې داسې د یو علاقې بدوالی موږ نه بیانو خاص چې دغه علاقه کې عامه دا طریقه وه چې پیر صاحب یو بزرګ دی دی کور ته دننه بوځه که دی د ښځو په مخ کې او که د هر چا په مخ کې دا یو پاک صفا سوتره سړی دی داسې وکه نه وه د دوی نه به ګوره چا ستر نه کوو نو دا پیر صاحب به موږ کره هم دننه راتو او زموږ نکاح به چې د کوم عزت کوو پلار او دا خلک به ته پرېوتو پاسېدو مالونه هر څه به زموږ نه واخېستو او دا ښځې به دغسې هم په خدمت کې لګیا وي چای راوړه او دا راوړه او دغه راوړه او پیر صاحب ناست بیا دا ملګری الله په دې قصو پوه کړی دی چې دا خاصې ډکوسلي دي ټول قرآن حدیث باندې پوه شوی وی پیر صاحب ډېره زمانه بعد راښکاره شو او زموږ د کور په طرف راغی خو چې لکه هغه رواج راشتي او خلک هغه شان جاهلان وی پیر صاحب چې ما سره میلاو شو ما د بیټک دروازه کولاو کړه کې مې نو بیټک کې وی داسې یو ساعت تېر شو خو ساه ډوب شو د پیر صاحب هغه پاک سړی چې ورته دوی وایي هغه چې ښځو ته به غلط نظر نه ګوري هغه بغیر د ښځو له ساه څه شو ساه یې ډوب شو چې داسې کوم ځای کې کېنولی یم دا خو زه د سړو په ځای کې کېنولی یم او دا خو زه زه تاو راتاو شو بس ونه شوه ونه شوه مریدان هم پاسېدو هغه هم پاسېدو څادرې راواغېستو وی زمانه بدله شوې ده خلک ګستاخان شوي دي لاړ ووتو زمانه بدله شوې ده خلک ګستاخان شوي دي یعنې خلکو څه ګستاخي وکړه د ده اوس چا ګستاخي کړې ده د ده څه ګستاخي شوې ده خو څه وه دی څه ته وایي ګستاخي دننه لاړه
ما ته زمونږ یو خپل قصه کوله مشر وفات شوی د الله دې وبخښي هغه دا وایي چې زموږ په دې علاقه کې یو پیر و هغه به د خلکو دې کورونو ته ننوتو او وایي زه وړوکی یم ما ته وایي د هر څه یاد دي نو چې کله به پیر صاحب د چا کر یعنې ډېر په دغه باندې ټیم به دې اخیستو چې تا کره دننه درشي دا کم جهالت کې موږ پراته وو او اوس هم دا جهالتونه شتي خو الحمدلله مخکې نه کم دي نو چې کله به ټیم میلاو شو پیر صاحب به ورغی دا به یو ناشنا کور لکه چې پیر صاحب ورغلی دی نو وایي چې دی به ورننوتو نو ډایرکټ به اواز وکړو ولګوئ زما دا نیکه وي نو بیا به د سندرو کیسټ ور واچو او پیر صاحب به ورته پروت وو اتو کسانو به چاپي کوو سندرې به لګېدلې وایي هغه به دقې شان وي چې ولګوئ زما دا نیکه ځکه چې تصوف کې سندرې څه دي دا د روح غذا ده ولې تاسو دوی دا ګډاګانې په جوماتونو کې نه دي لیدلي ټنګ ټکور هم د دوی نه دي لیدلي دې ټنګ ټکور ته دوی عبادت وایي پیر صاحب به ته دې منظر ته وګوره پیر صاحب پروت دی د کور ښځې ځي راځي چای راوړي ډوډۍ راوړي واته ځوانان لګیا دي پیر صاحب چاپي کوي نیکه ورته لګېدلی دی ډوډۍ به هم داسې ډوډۍ هغه یې وخوړه بیا جیب کې به ورته څه پیسې یې مږدي یارې سبحان الله کم جهالتونه دا ټول جهالتونه څه د لاسه وو قرآن او حدیث نه موږ لرې پاتې شوي وو که نه داسې حالات نه و زه غلط یم دا عقیدې نه وي دا د خلکو قصې نه وي چې پیر صاحب د چا په پټي کې لاړې توکي نو دغه پټی بس پټی دی بیا سمجھو چې چا پکې لاړې توکري دي پیر صاحب لاړې توکري د شګه د مول دا خو پکې دا وړه خبره دا وړه خبره ده نو ما خبره دا کوله چې موږ چې څومره د دې قرآن او حدیث نه دې مولیانو ډېرو مولیانو لرې پاتې کړي ولې چې د دوی دا تجارت دا خراب نه شي اوس الحمدلله خلک پوه شوي دي عائشه رضی الله عنها باندې چې کله بهتان ولګېدو او واقع موږ څو پیرې بیان کړې صحیح بخاري صحیح مسلم او نورو کتابونو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم انتظار د څه کو د وحي چې الله ورته څه وایي څه پته ورته وه دلیل یې په څه باندې پیغمبر سره غیب نشته ابراهیم علیه السلام میلمنو دپاره سخی ورید کوری وړو ورته پته و چې ملایک دي هغوی ورته ووایي انا ارسلنا الى قوم لوط موږ خو الله په لوط علیه السلام په قوم پسې رالیږلي بیا دا ملایک چې په لوط علیه السلام پسې لاړو او هغه سخت خفه شو چې دا ښایسته هلکان رالو او دا ماته جاښه جوړه شوه هغه ته پته وي دا ملایک دي نو دلیل یې په څه باندې غیب د پیغمبرانو سره نشته خو ملایکو ته ووایي انا رسل ربک لوطه مه هېرېږه موږ خو ستا د رب د طرف نه رالیږلی شوي یعقوب علیه السلام سترګې سپینې شوې د غم نه ورته پته و چې یوسف علیه السلام کوم ځای کې دی که ورته پته وی چې یوسف علیه السلام د مصر په خزانو مشر شوی دی او دومره ګټ سړی ته جوړ شوی دی هلته روغ رمټ دی سترګې به یې سپینې شوې بیا خو بسیتو که نه سلیمان علیه السلام مولا چرګک ته غوسه دی هغه ورته ووایي وجئتک من سبأ بنبأ یقین سلیمان علیه السلام ته وایي تعدي مه کوه په سزا راکولو کې ما دله د سبا ښار نه یقیني خبر راوړی دی دا خبر هغه ته معلوم و چې ورته معلوم وی نو بیا مولا چرګک ولې وي چې ما یقیني خبر راوړی دی ملائکو چې کله دا ووایي چې یا الله ته ولې ځمکه کې یو انسان پیدا کړی او موږ یو الله آدم علیه السلام پیدا کو او بیا یې آدم علیه السلام ته دوی ته یې مخکې ووایي وایي د دې شیزونو نومونه راته ووایي ورته لوله څه ووایي سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا یا الله ته پاک
من سره خو صرف دومره علم دی څومره تا موږ له راکړی د ملایکو سره علم الغیب نشته. پیریان خبرو چې سلیمان علیه السلام مړلی سلیمان علیه السلام نه ساه وتې وه امسا یې نیولې وه بله کله هغوی خبر شو چې مړلی چې کله راوغورځېدو پیریانو سره علم الغیب نو علم الغیب دا د هیچ چا سره نشته. علم الغیب الله سره دی. ها بیا الله په دې بندگانو کې بعض بندگان غوره کړي دي لکه پیغمبران یا ملائک هغوی ته د دې غیبو څه نه څه خبر هغه ورکړی دی. خدای خو دا مطلب نه شو چې دی په غیبو باندې پوهه دی. اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته د قبر حالات بیان کړي دي که نه دي؟ څومره بیان کړي دي؟ څومره ورته الله ویلي دي؟ مخکې تللی نه. دا خو د غیبو خبرې دي. خوله چې راله او یا رسول الله خاوند په ځان باندې حرامه کړې یم او ته څه حل بیان که حل یې بیانو ولې نه بیانو؟ الله سره وویلي. نو په غیبو کې به هغه د ځان نه څنګه خبرې وکړي؟ نو دا واضح شوه چې غیب دا خاصیت ته چا دی؟ دا خاصیت ته الله دی، بل چا سره غیب و علم دا نشتی. نو د مؤمنانو اوچت صفت هغه څه دی؟ اوچت خوی په غیب باندې ایمان، چې د غیب باندې ایمان او غیب د چا سره دی؟ د الله سره. دا یو آیت ووایو په دې باندې بیان ختم کړو. غیب د الله سره دی او د الله سره څه ناشنا علم دی. الله وی سورة النحل کې عفوا سورة الانعام کې الله وی وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. او دا الله سره د غیب کنجیانی دي چې هغه صرف الله ته معلومې دي. علم د الله وورا ويعلم ما في البر والبحر په وچه او په لمده کې چې څه دي د الله ته معلوم دي. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. دنیا کې چې څومره ونې دي ګورې د الله دې علم ته. دنیا کې چې څومره ونې دي د دې ونو نه چې کمې پاڼې وریږي الله ته پته ده چې د کمې پاڼې نه د کمې ونې نه پاڼه ولیده او څومره ولیدي. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الله وی که یو دانه په تیارو کې پرته د ځمکې په دې ویښ کې الله وی ما ته معلومه دي. که لمده ده او که وچه ده دا ټوله خبره الله وی په کتاب کې لیکلی شي. لکه په غنمو باندې مثال ورکو. یو دانه ځمکه کې تا خښه کړه فصل لپاره. اوس رب العالمین یعنی دې ته به صبر نه کوي چې دا به بیا رالویږي دا غنم او دا به بیا صفا کېږي او دا به بیا اوړه کېږي او دا به نه نه نه. تاسو ته پته شتي د دې ځمکې او د اسمان او د دې مخلوقاتو ټولو د پیدایش نه مخکې رب العالمین ته صرف دا پته نه وه چې دا پلانې به د هغه به داسې یو فصل د غنمو. نه نه دا یو دانه ده، د دانې نه بیا څومره دانې دي، بیا دا دانې چې اوړه شي نو دا چې اوړه شي نو خو ټول میده میده شي، ذره ذره شي. سبحان الله څه ناشنا علم دی. الله ته دا پته وه، پته ده نه، پته وه د مخکې نه، د مخکې نه د پته وه چې په دې اوړو کې څومره اوړه څومره ذرې دا به د چا خېټې ته ځي. دا الله ته پته وه. داسې د ناشنا علم خاوند دی. نو د هغه سره د غیبو چابیانې دي. د غیبو چابیانې چا سره دي؟ هغه د الله سره دي، بل چا سره نشته.